د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو بلنه ورکړې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو بلنه ورکړې ده او ویلي ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو دپاره حکومت مخلص دی. خټک زیاته کړې ده د پاکستان وزیر اعظم غواړي چې د خبرو اترو له لارې ټولې ستونزې هوارې کړي. خو بل لور ته محسن داوړ بیا وایي دوی ته په رسمي ډول تر اوسه د پاکستان حکومت د خبرو بلنه نه ده ورکړې. پرویز خټک تېره ورځ په نوښار کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د پی ټي ایم سره خبرې د وخت ضرورت دی ځکه چې قبایل د پاکستان سره مینه لرونکي خلک دي. خټک زیاته کړې داسې مهال د خبرو له لارې د غورځنګ او پاکستاني حکومت ترمنځ د ستونزو د حل خبره کوي چې له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستاني حکومت په پاکستان کې له پښتنو سره ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي. خټک بلنې ته په غبرګون کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وایي پی ټي ایم هم اوس د مسلو حل غواړي. دوی غوښتنې عیني او قانوني دي او که په قانون عمل وشي نو بیا د خبرو ته هم اړتیا نه لري. دوی ټولې غوښتنې پوره دي. هغه وویل د دوی نورې غوښتنې لکه د بې درکه خلکو معلومول، ماینونه پاکول او هدفي وژنې او نورې ټولې د هغه سره تړلې خبرې دي. دفاع وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مذاکراتو خبره داسې حال کې کړې چې د پی ټي ایم مشر منظور پښتون په 12 د جنوري د بنو په جلسه کې په پښتنو سیاسي مشرانو د یو کېدو غږ کړی و. منظور پښتون وویل پښتنو ته یې وویل چې د پښتنو ستونزو د حل لپاره یووالی غوره کړئ او ستونزه حل کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له دې وړاندې هم د حکومت په استازیتوب ځینې جرګې او خبرې اترې شوې دي خو د غورځنګ وایي د دوی سره د ښکاره خبرو هڅه نه ده شوې او تل بې ځایه وخت ضایع شوی ده. دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.